وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. خطبه کې د مسلمانانو د امیر نوم اخیستل د مستحب ده. مشهور فتاوا دارالعلوم دیوبند د دیوبند مشهور فتاوا ده، غالبا پنځم جلد او کتاب الجمعه او بیا باب الخطبه دا چې راوړی په دې کې لیکلي دي استفتاء شوې ده د دارالعلوم دیوبند د دارالفتانه چې په خطبه کې د امان الله خان چې خلک ورته د افغانستان خلک ورته غازی امان الله خان وایي. امان الله خان چې د کابل پاچا ده او د ترکیې اتاتورک په هغه وخت یو ظالم پاچا تیر شوی ده، د ده نوم په خطبه کې اخیستل څه دي؟ نو فتوا ورکړل شوې ده چې د پاچا نوم او د کابل د پاچا او د ترکیې پاچا یاد کړی، د ده نوم اخیستل په خطبه کې یو مستحب کار ده او مستحب ده، نه ثواب لري. نو باقی چې د مسلمانانو بیا داسې امیر وي چې شیخ الحدیث هم وي، عالم هم وي، لوی ولی الله هم وي او علما هم ور باندې راجمعي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زما امت په گمراهی باندې نه جمع کیږي. نو نبی اسلام عام امت لا یاد کړی د چې په گمراهی باندې نه جمع کیږي، بیا علما په زورګونو علما په امیر المؤمنین الشیخ هبت الله اخونزاده حفظه الله تعالی باندې راجمع دي. نو دا هیڅ کله باطل پرسته سړی نه ده او نه باطل پرسته شخص ده، دا حق پرسته ده، د الله رب العالمین د دین محافظ ده، امیر ده، د مسلمانانو مشر ده، اتباع په ټولو مسلمانانو باندې لازم ده. حدیث کې راځي څوک چې مړ شو په داسې حال کې چې د امیر بیعت په غاړه کې نه وي، یعنی د یو امیر سره د مسلمانانو د امیر سره امیر المؤمنین سره بیعت نه لري، دی مړ شو په مرګ د نفاق باندې، او بیا چې دومره حسد او کې نه وي چې نوم اخیستلو سره غوږونو کې لاس دی، یقینا دغه سړی ګمراه ده، باطن کې خراب ده، زړه کې بیکاره ده، د خپل ځان علاج دیو کې په خپل حال باندې دیو جاړي، په سندرو باندې، په ناروا اعمالو باندې ګوتې غوږونو کې نګدي، په غیبت باندې ګوتې غوږونو کې نګدي، د مسلمان په سپکه باندې چې مسلمان د بل مسلمان سپکه کوي، په هغه وخت کې په ګوتو کې ګوتې په خپل غوږونو کې نګدي چې د مسلمانانو د امیر د یو لوی عالم د پیغمبر علیه السلام انبیا ورثه ده چې د هغه نوم اخیستل کیږي، چې شیوخ علما مفتیان اولیاء صلحا ټول د امیر المؤمنین په ولایت باندې بزرګۍ باندې علم باندې اعتراف کوي، اقرار کوي، ورته قائل دي. نو داسې مسلمانانو امیر په نوم اخیستلو وخت کې چې ته په غوږونو کې ګوتې ږدې، یقینا باطن دی خراب ده، د باطن علاج پکار ده او هسې نه چې نورم خراب شي، ځکه د مسلمانانو د امیر اتباع د په ولس باندې لازمه ده، واجبه ده، او چې داسې ونه منکر او په شا کېږي نو دا کس ګناهګار ده، په ګناه کبیره باندې او مجرم ده، د شریعت له نګاه نه د لوی مجرم ده او لوی خطاکار ده. ځکه د امیر المؤمنین لپاره دعا د په ولس باندې لازمه ده، د خیر کارونو لپاره توفیق دعا، د حفاظت دعا د په ټول امت مسلمه باندې لازمه ده، بالخصوص هغه خلک چې د امیر المؤمنین د نظام او امارت لاندې ژوند کوي. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.